یو پښتون هغه پنجاب کتلی نو په یو جماعت کې یو سړی ولید چې بانګ یې ووی او د بانګ نه پس د جماعت ته راووتو نو داسې بل جماعت نږدې نو هلته ورسېد نو دا پښتون هم ورپسې نو دی هلته ورغی په هغه جماعت کې هم بانګ ووی د هغې نه بیا راکېښ نو بل جماعت ته راغی نو هلته هم بانګ ووی نو دا پښتون ورته وایي تا خو هغه جماعت کې هم بانګ ووی دی بل کې دې مو ووی دی بل کې دې مو ووی مونځ نه کې وایي زه خو صرف بانګي یم یعنې د مونځونو سره نکرار نشته تش بانګونه یم تش بانګي چې خلکو ته لمانځه حکم کوي چې مانځه نه ده چې په خپله مونځ نه کوي په خپله مونځ وکړه که نه پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ بعض جنتیان بعض دوزخیان په اور کې ویني نو دا جنتیان ته تپوس کوي وایي تاسو دې دوزخ ته ولې تللي حال دا دی چې من قسم په خدای ستاسو د نیکو اعمالو په وجه باندې جنت ته داخل شوي یو هغه اعمال چې تاسو راته ښودي تا راته واز نصیحت کو ما په هغې عمل کو زه چې جنت ته رالم او ته دوزخ کې پروت وي دوزخیان به ورته وایي من تش په ژبه باندې وي خو په خپل هم پې عمل نه کوو ځکه دوزخ کي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم بل ته د نیکۍ حکم کې ځان دې هېر کړي دي تا په واز باندې خو دغه فلانې فلانې جنت ته ورسېده او ته دوزخ کې پروت دې بیان نه پس ذهن ته بلې یو خبره راځي یو سړی بې عمله دی نو دې به ځنې چاته د نیکۍ حکم نه کوي په خپله بې عمله دی نو د نیکۍ حکم به نه کوي بې عمله فاسق نورو ته وعظ کولی شي ځکه نیک عمل په خپله باندې کول جدا شي دي او د نیک عمل بل ته حکم او ترغیب ورکول جدا عمل دی دا دوه جدا جدا عملونه دي نو چې یو نیکي څوک نشي کولی نو ولې بله نیکي دې بیا پرېږدي مثال په طور یو سړی مونځ نه کوي نو ګنې روژه دې هم نه نیسي چې مونځ نه کوي دا ځان له ګناه ده خو روژه خو دې ونیسي که نه لکه یو سړی په خپله مونځ نه کوي ولې بل ته به نه وایي چې مونځ وکړه خپل ماتحتانو ته ویلي شي چې مونځ وکړه یو سړی په خپله باندې جوارګر دی ولې خپلو بچو ته به نه وایي چې جواري مه کوه په خپله بد کوي نو د بغیر نه بل منې کولی شي ځکه یو نیک عمل په خپله باندې کول دا جدا عمل او د دې نیک عمل بل چا ته ویل چې تم نیک عمل وکړه دا جدا عمل دی نو که دا یو نشي کولی نو دا بل دې نه پرېږدي او دې کښې مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه فرمایي وایي کم بد کار چې تا کې په خپله وي د هغې بار بار خلکو ته وینا کوه چې دا کار مه کوه دا کار مه کوه ته به په خپله کې نه منې شي او یو نیک کار دې ته یې نشي کولی نو بل ته بار بار وایي چې دا کار کوه 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 تا به هم چې خدای راواغی نو بې عمله واعظ وعظ کولی شي خو بهتره دا ده چې دا بې عمله دی په خپله معامل شي ثانوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي ما کې چې به کوم بد عادت و نو ما به د هغې بد عادت مذمت په خپل وعظ کې خاص طور باندې کوم نو د وعظ د برکته به د هغې عادت نه خدای واغوړوه مثال په طور یو سړی د دې ګوتو نه ټپونه وباسي نو دا د ګوتو نه ټپونه ایستل دا مکروه دي که په مانځه کې که بې مانځې هغه دې ګوتو له زور ورکړي او ټک ټک کې وباسي نو وعظ کې وایي چې دا کار ښه نه دی دا مکروه دی دا مه کوه خدای به دې د دې ټپونو نه واړوي داسې د نور ناشنا ناشنا کارونه به یې خدای واړوي
اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوئ حکم کوئ خلقو ته بالبر د نیکۍ یعنی پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړل وتنسون انفسکم او تاسو پرېښودي دي خپل ځانونه هېر کړي دي یعنې پرېښي دي